جمعه څومره اجر دی یو جمعه چې د منځ په کور کې د غسل وکړي په کور کې د خوشبوئی او تیل ولګول او مسجد طرف تر روان رسول الله علیه السلام فرمای چې کوم انسان د خطیب د امام نه مسجد ته مخ کې راغی په یو قدم الله اکبر په یو قدم د یو کال د روزي اجر او په یو قدم د یو شپې د تهجد اجر ته ملاوي څومره قدمونه بچا غس او دته په یو جمعه مانځ باندې لس ورځې ګناهونه معاف د جمعې نه تر جمعې پورې یو هفته او درې ورځې په پاس وزیاده 3 ایام اوس دا اجر دا دومره اوچت اجر پس خرابېږي ومن حسوا فقد لغا هغه وخت کې په دې جماعتونو کې کاڼي به پراته شګې به وي رسول الله علیه السلام فرمای څوک چې په کاڼو کې ګوتې وای کاڼي برابرای را برابرای قالینه باندې لاسونه راکاږي داسې داسې کوي فقط لغا د جمعې اجر تباہ او برباد ختم څوک چې راغی رستو او د خلکو په اوګو باندې خپې اړه یو مخکې راځي اجر خراب چا چې خبرې وکړلې اجر خراب چا چې چاته وویلې چې چپ شه خبرې مه کوه د دې ویونکي چې چاته وایي چې چپ شه د ده اجر هم خراب دا ولې ځکه د جمعې په ورځ د محمد رسول الله علیه السلام احادیث بیانوي د احادیثو قدر دا دی احترام او عزت دا دی چې دې ته چوپ کېنه او داسې چوپ چې چا خبرې کولې هغه ته مه وایه چې چوپ دا د پیغمبر علیه السلام ادب دی